که یو څوک تا څخه ناراضه وي یا یو څوک تا ته خوشمېدلی وي پر تا باندې غوسه وي او ته غواړې چې هغه راضي کړي ته غواړې چې هغه خوشحاله کړي نو یو داسې قرآن کریم یو داسې آیات مبارک دی چې کله تاسې د هغه مخ ته د آیات مبارک تلاوت کړي نو دې برکت سره به د هغه په زړه کې ستاسو لپاره نرمي پیدا سي او د هغه زړه به نرم سي او ستاسو سره به بیرته راضي سي او تاسو سره به خوشحاله سي. دا یو داسې مبارک آیات دی چې تاسې دا ویډیو مخته در سره شیر کړئ دوستانو سره چې د چا یو مسله حل سي د چا یو مشکل حل سي. هغه آیات به تاسو په سکرین باندې هم ولیکم خو دا ویډیو د ثواب په نت باندې ضرور در سره شیر کړئ. هغه آیات مبارک داسې دی: بسم الله الرحمن الرحیم کم آتیناهم من آیة بینة ومن یبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شدید العقاب. نو د دې آیاتو د ویلو طریقه دا ده چې کله تاسې څوک سخت ناراضه وي نو یا در څخه خفه وي سخت خفه وي کار څوک وي که مشر وي کار څوک وي نو تاسې دا آیتونه چې دي دغه درې ځلې د هغه مخ ته ووایاستې او پر د خپل ځان باندې دم کوي او بیا د هغه بعد هغه له ورسي انشاءالله العزیز هغه به در څخه راضي سي او در څخه خوشحاله به سي.